اوه د الله رسول فرمایي زه ته دروښیم چې پر ایمان خوند واخلې درویش یم پر ایمان خوند واخلې دای خوند باندې واخلې لکه ما او تا چې ماښام شوروا خورو د الله رسول فرمایي وایي نامحرمه ښځه دې ولې د سر لاندې ټیک کله کله موږ خو الحمدلله مسلمانانو دا چل به کوو په خدای قسم د ایمان په خوند پوسي او څونه خوند یې وکړي څومره زبردست د انسان زړه تسلیس د انسان ولیدل نو څه لیدل د ښځه دې ولیدله چیش وسلو ایمان دې خراب شو کلمه دې خراب شو د سترګو زنا دې وکړه ټیک سلو د دماغ زنا دې وکړله او ته مه کوه ته دغه جنتیر څخه قسم په خدای شیطان پر سر خاورې اچي ما څونه خوارۍ کښلې وې دې سړي ولې نه ورته وکتل پیغمبر اسلام فرمایي ځوان هلک چې واده وکړي شیطان دونه ژاړي وایي راسه خلاص ما خو ډېر محنت کړی و چې زه په دې چم کوم ما خو ډېر محنت کړی ټیک سلو او دویم د الله رسول فرمایي عجبه خبره زه بله درته کوم غریب سړی بېوسه سړی بېبسه سړی په کور کې وړه نه لري ورسه یو پارسل وړه ور واستوه په خوله ورته وایه مه د چا په ترتیب یې ور واستوه په خدای دې مې قسم مې چې دا څونه خوشحالي لري تا د چا کره وړه ور واستول د هغو کره ډوډۍ نه وه دوی ډوډۍ پخه کوه دا ګرده کشتیان پر راټول دي بیا غریبان دي بیا یتیمان دي بیا کمزوري دي بیا مسکینان دي دا پر دا ګرمه ډوډۍ راټول دي په خدای قسم دا هره ګوله چې کوي دا ستا دپاره هغه حج دی چې کوم قبول سوی حج دی یوه ګوله چې کوي بیا به ته د ایمان په خوند پوه سې چې ایمان در سره وایي څه ټیک شولو نو د الله رسول غض البصر سترګې لاندې زړوئ که خامخا پر روډ کښېنئ زموږ هغې علیحده پر لاره د دې دپاره ناستې دي چې زنانې تېرېږي وکف الاذى مطلب چاته تاوان رسېدی نقصان رسېدی څوک د ضرره راګرځوه د خپله لاسه چاته ضرر ونه رسوي تکلیف ور ونه رسوي مشکل ور ونه رسوي خښته پرته وه ډبره پرته وه میخ پروت و د چا څه یو لرګی لسوی دی د چا څه مطلب یو غوټۍ لسوې ده دا ټوله شیان د لارې وباسه غوټه د ځانه سره امانت کښېږده ټیک سلو د الله رسول فرمایي ما په جنت کې یو سړی ولید ډېر خوشحاله و ډېر طبیعت برابر و مال پر شیش راغلی مجاهد یې ولیا مال تبلیغي یې ولیا مال مولوي صاحب یې ولیا مال چیش یې ویلې ول پر لارې روان ولم یو ضررمن شی پروت یا شیشه وه یا ډبره وه یا خښته وه د هغه زمانې چې هر شی و دا مې لرې که د الله ما ته وفرمیل صرف پر دا خبره دې بخښه موږ علیحده را ولاړ شو ریړۍ مې را روانه کړې ده د کور کچري دي په شاوخوا ګورو څوک نه پر روډ یې چپاکو روان شو چې هغه سړی الله رب العزت جنت لره پر دا بې وایي چې لارې خلاصوله نو ستا څه فکر دی تا به پر دا جهنم لر نه بوي چې تا لاره بندوله مسلمانانو ته تکلیف و ضرر ورسوې نه ده په خدای قسم دغه ټیک شولو او د روډ یو دا د سترګې زړولان دي او چاته ضررمن شی دی ولیدي هغه د لارې باسه ورد السلام چا سلام درته وایي وعلیکم السلام وایه دا د لارې حق دی والامر بالمعروف والنهي عن المنکر متفق علیه د بخاري او د مسلم حدیث دی د شیخ خبرې امر کوه که چاته د شیخ خبرې چې یاره دا پلانی کار اذان وصلو راځه چې ورسل منزله ټیک شولو دکاندار پام نسته په ګراکانو وخت راځه منزله ولاړ شو او یو سړی پر لارې باندې روان دی ورور پر لارې باندې ولاړ دی پردي زنانو ته پردي نجونو ته ګوري دا منع که ستا پلار بلا دلته نه درېږي ګلۍ ستا ده ستا پلار له زه ولا بند کړم دلته به نه درېږي نه به درېږي څه چمکی جنګ کوې و جنګ ته دې تیار یم ګریوان رشلی ګریوان شلولو ته تیار یم خدا بېعزتۍ ته نهي عن المنکر دې ته وایي چې څلو څوک په د بدو کارو راګرځي یو عجبه ناوله د خبره درته کوم حدیث شریف دی صحیح حدیث مولانا عبدالحق محدث دهلوي صاحب را نقل کړی دغه رقم په طبراني کې به په سنن کبرا کې به ان شاء الله العزیز پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په آخر زمانہ کې به داسې وخت راسي یو سړی به دوه درې الفان پر تړه باندې ناستي چې ناستي یوه زنانه تېرېدله اسکول والا پلانۍ په دې الکانو کې یو الک را ولاړ شو دې ښځې لرې لاس وروړی په دې الکانو کې یو الک را ولاړ شو دې ښځې لرې لاس وروړی غلط حرکت یې وکړي بد حرکت یې وکړي بد شم یې وکړي یا مطلب د سترګې اشاره وکړه ټیک شولو دې دویم الک ورته ویلی ول یاره غلط کار دی وکړي تا خو به کم سے کم په پرده کې به دا کار کوئ هېڅوک به دې پټ دا کار کوئ دا ښکاره دې ولې وکړي دا رقم برملا دې ولې وکړي
دا الله رسول فرمایي دا کومه خبره چې دا بل دویم مالک ورته وکړي چې هلکه دا دې غلط کار وکړي کم سے کم پټ خو به دې کوئ د الله رسول فرمایي د دې سړي درجه د چا ده د 50 صحابه کرامو درجه د 50 صحابه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه پوښتنه کول یا رسول الله په مشک صحابه ولو پتی کې هغه خلک پر ایمان مړي 50 صحابه کرام پر ایمان مړي سوي دا غو څو درجه ده د الله رسول فرمایي د دې الک یوازې په دغه وخت کې امر بالمعروف کول چې یاره دا تا غلط کار وکي نهي عن المنکر دا تا غلط کار وکي بایسته دا کار نه وای کړی ټیک سلو دغه الک د 50 صحابه درجه ده څونه غټه خبره ده او موږ په څه خبر موږ په څه بس موږ یارانو څه د زما خور ته نه دي کتلې نو څه د زما لور ته نه دي کتلې نو څه دي چې دا مطلب زه پر الله چې کله کله تیر زما شاګردان هم ډیر بے غیرت سړی دا ولې مولوی صاحب ولې وملاړ سکور ته دلته مدرېږه دا خیال دي چې دا ملایان دي دا د خدای بیچارهګان دي دا خو د خدای به وقوف خلک پیدا کړي په هیڅ شي سر نه خلاصېږي مال زوی پر رګ رګ دي اگایم پر رګ رګ دا تا چې دا تا چې تور سپنسي په غاړه کړی دی په دې مم په والله سر خلاص دی دا تا چې بنگړی په لاس کړی قسم په خدای په دې مم سر خلاص او دا ته چې په لار کې ولاړې په دې مم سر خلاص او دا ته چې بیا د مشران پر مخ په موبایل ځان اخته کې په دې مم سر خلاص ټیک سولو زما شاګردان ورته وایم درې جمع ترس او چې بیا څه وسر باندې لرم دا سه قشم کوم پر بل خیر واړو دا چې مو تکستانه ده زه چې په د مالکی وسیږم د محلي هر انجلۍ په خدای قسم د زما د لور پر ځای د زما د خور پر ځای ده او مشر زنان زما د مور پر ځای دا زما د الله سره وعده ده ټیک سولو دا چې مو ته خبره نه ده ورد السلام سلام را دوا چا سلام درته وي ول امر بالمعروف والنهي عن المنکر د شو امر کوه د بدو څخه خلق را ګرځوا د الله رسول فرمایي د دغه سړي چې امر یې وکي چې دا مطلب دا غلط کار دی ولي وکي ته نه شرمې دي دا به خبره نه ده د الله رسول فرمایي د دې سړي درجه د 50 صحابه کرام هغه صحابه چې پر کلمه او پر اسلام رسېږي اوس ته اندازه لګوا نو په دې وجه باندې عزیزانو الله دې مشته هدایت وکړي الله دې مشته امر بالمعروف نهي عن المنکر نصیب خدای پاک موږ داسې جوړ کړي چې موږ د چا د لورو د خور د عزت د بچاو ذریعہ وګرځو الله دې موږ داسې نه جوړي چې العیاذ بالله خدا نه خواسته د چا د لورو د خور د عزت لټا د عزت د خرابېدو سبب وګرځي الله دې موږ داسې نه جوړي الله دې زموږ ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د پیغمبر علی السلام مبارک طریقې را نصیب کړي الله رب العزت موږ داسې جوړ کړي لکه څنګه داسې حیا دې الله را نصیب کړي لکه د حضرت عثمان زموږ بچانو ته زموږ لون ته الله داسې حیا او نصیب کړي لکه د بیبي فاطمه رضی الله عنها الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې د مرګ حالات را نصیب کړي چې موږ مرو لا اله الا الله محمد